یوه نجلۍ د سمندر څخه راووته او ساحل ته راغله، خو کله چې خپلو پښو ته یې وکتل په وینو سرې وې. چاته چې وکتل ټول خلک وارخطا او په ځغستا وه. ټول خلک د سمندر څخه په تېښته دي. خلکو عکس العمل ډېر ورو و او هغوی مستقیم د سمندر په اوبو کې له خطرناکو ماهیانو لخوا خوړل شوي وو. ډېر ژر د سمندر اوبه د وینو په شان سرې شوې. د دې ټولو تر شا یو قسم ماهیان وو چې په ظاهري ډول یې تغییر کړی و. هر ژوندی شی یې هدف و. د دوی د کوچني جسم له وجې د هغوی څخه هېڅوک خلاص نه و. د نل، تشناب، کانال او سړک د غاړې د اوبو د پایپ نه معلومیږي چې کله به زهري ماهیان ترې راووځي. هغوی بې محافظې خلک چې د سمندر له غمیزې وروسته پولیس ته ژر راپور ورکړل شو. یو پولیس افسر د سمندر د معاینې لپاره راغلی و، خو نه پوهېده چې کښتۍ ټول له ماهیانو ډکه ده. هغه پولیس چې ستړي و وغوښتل چې یو بوتل وڅښي. ماهیانو کښتۍ محاصره کړه او د سمندر اوبه د وینو په شان سرې شوې او پولیس افسر ووژل شو. د پولیس افسر همکار شاوبوی ونه شو کولی د هغه سره تماس ونیسي. هغه هم د سمندر خواته راغی. دوی ولیدل چې ماهیان دیوالونو ته هم ختلی شي، خو ډېر پام یې ورته ونه کړ. هماغه مهال یې د پولیسو افسر کښتۍ ولیدل. کښتۍ ته څېرمه ډېرې وینې پرتې وې. دوی غوښتل کښتۍ وګرځوي، خو ماهیان د شاوبوی لاس وچیچي. باید وویل شي چې دا ماران ډېر سخت دي چې انسان وچیچي او بیا یې نه پرېږدي. پولیس افسر د چړې په مرسته مار لرې کړ او همدې وخت کې د شاوبوی موبایل ته زنګ راغلی. نورو همکارانو یې خبر ورکړ. د پولیس افسر مړی موندل شوی. ډاکټر تیار و چې مړی تشریح کړي، خو د هغه په بدن کې دننه زهري ماهیانو ته فکر نه و. هماغه وخت پولیس افسر زنګ وواهه. هغه ډاکټر ته وویل چې ښایي مړ شوی افسر د ماهیانو لخوا چیچل شوی وي. ناڅاپه یو مار راووت. ورو ورو نور ماران راووته. ډاکټر یې محاصره کړ. ډاکټر د بل لوري چیغې واورېدې. هېڅ لاره یې نه لرله. ماران ورباندې راټوپ کړل او هغه هم ووژل شو. کله چې ډاکټر د خطر په جديوالي پوه شو، ژر یې ښاروال ته زنګ وواهه. هیله یې وکړه چې ژر خبرتیا خپره کړي او خلک خبر کړي، خو ښاروال دا موضوع جدي ونه ګڼل. ویې ویل څو ماران به څه وکړي او مخ یې واړاوه. خو هغه نه پوهېده چې دا بې پامي او غرور به ورته د ډېر دردناک مرګ سبب شي. ماران له ښاره راووتل. دوی د پایپونو له لارې اوبو ته داخلي او هر وخت بې محافظې خلک چې یو کوچنی هلک نه پوهېده چې ماران خطرناکه دي. یو یې له ځمکې راواخیست او په خپلو جامو کې یې پټ کړ. خوشبختانه ماران نه وه خوځېدلي، ځکه اوبه او انرژي نه وې ورسېدلې. هلک ماران سطل ته واچول او غوښتل یې چې سمندر ته یې واچوي. خو له تمې سره سم هغه دوه مړي ولیدل چې د سمندر پر غاړه پراته وه او د مارانو لخوا وژل شوي وه. هلک ووېرېدی او غوځار شو. په سطل کې چې کوم ماران وه هغوی هم راووتل او هلک یې وچیچي. خوشبختانه یو سپی چې هلته تېرېده له هلک څخه یې مار لرې کړ. مهربانه هلک خپل کور ته وویست او د مړي پر سر یې واچوه. په همدې وخت کې پولیسو یو خبري کنفرانس جوړ کړ. ماران د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شول، خو ښاروال ډېر غوسه شو. هغه سمدلاسه تلویزیوني چینل ته زنګ وواهه او امر یې وکړ چې خپرونې سمدلاسه بندې کړي. ښاروال پولیس افسر ولید او پرې سخت نیوکې یې وکړې. په ښاروال یې هېڅ فرق نه کاوه چې افسر څه ډول وضاحت ورکړي. د هغه هېڅ خبره یې نه منل. په دا وخت ماران لا هم ډېر خپاره شوي وو. هغوی د بېلابېلو پایپونو نلونو څخه راوتل. ګڼ شمېر خلک د مارانو له لورې ونیول شول. هلک خپل کور ته لاړ، د خپلو وینو څخه ککړې جامې ومینځي، خو کله چې یې نل خلاص کړ ماران پرې راووتل. یو زیات شمېر ماران د تشناب څخه هم راووتل. هلک ژر د خانې ته لاړ، خو داسې ښکاري چې دا ځای هم خوندي نه و. د ده پر سر پایپ له سخت غږ څخه ښورېده. مارانو د نل له ډېر شوره غږونه کول. هممهال ښاروال په تشناب کې ناست و. هغه په ارامه سره کېناست چې تشناب کاغذ واخلي. ناڅاپه د ده رنګ سپین شو. ماران د ښاروال پر خوا حرکت وکړ. زه فکر کوم ښاروال به د اورد واټن درملو اثر تر مړینې مخکې ښه احساس کړی وي. ناڅاپه یوه نجلۍ خپل کور کې ماران ولیدل. هغه تشناب ته منډه کړه او هلته یې خپل مور بندي وموندله. نجلۍ ووېرېده او دیوالونه باندې یې ماران ولیدل چې خوځېږي. مور یې ورته وویل چې وتښته، خو نجلۍ شاتګ ونه کړ. هغې یو تشنابي برش راواخیست او ماران ته یې سخت ضربې ورکړلې. هغې غږ وکړ چې مور یې وځغله. په هر حال دوی وتښتېدله، خو بیا یې زوی په یاد شو. دوی پرېکړه وکړه چې جلا جلا یې ولټوي. مور یې تر سمندر پورې لاړه او د هلک کالي یې ولیدل. هغې فکر وکړ چې لاندې مړ شوی هلک زما زوی دی، خو هغه نه پوهېده چې هلک لا هم په بیسمنټ کې و او ځان ژغورنه یې کول. مارانو اوسپنیز پایپ مات کړ. څو پولیس د ښاروال دفتر ته لاړل، خو هلته ډېره وینه پرته وه. ناڅاپه چت راولوېد. ماران له چت څخه راښکته شول. افسر یو لوګی راواخیست او شعبې ته یې ورکړ. دواړو د مارانو په وهلو پیل وکړ. هغوی وویل موږ باید وتښتو، خو ماران به څوک ووژني. افسر د مارانو لخوا وچیچل شو. دا وخت دواړه بالاخره پرېکړه وکړه چې باید وتښتي. کله چې دوی بېرته موټر ته ستانه شول، شاوبې وویل چې حالات له کنټروله وتلي دي. افسر د خپلې کورنۍ په اړه اندېښمن و. دواړو پرېکړه وکړه چې کور ته ستانه شي. خوشبختانه د افسر مېرمن تر هغه هوښیاره وه. هغې تیل وسوځول او د اور کړۍ یې جوړه کړه تر څو ماران دوی ته ورنشي. کله چې افسر راغلی، افسر ته وویل شول چې زوی یې مړ شوی دی، خو هغه نه پوهېده چې زوی د مارانو لخوا محاصره شوی و. هلک ووېرېده او د خپلو سترګو رڼا څخه کار واخیست. همدا مهال مېرمن یې کړکۍ ماته کړه، خو هلک د مارانو لخوا بیا هم وچیچل شو. خوشبختانه مېرمن یې هغه ژر راویست. هلک زړور و. ماران یې کش کړل، خو د مارانو بحران باید حل شي. افسر د یوه مار په بدن کې یو غوښتنتوب پیدا کړ. دا نور ماهیانو ته ډېر مهم و. د پرېکړه وکړه چې دې ټوپونه باید پیدا کړي. بیا هغه برېښناکور ته لاړ او همداسې توپونه یې یوې زرنینې کوټې ته واچول. پلان دا و چې ټول ماهیان باید ورته راجذب کړي شي او بیا ووژل شي. شوفي ودر شو چې ښایي توپونه سم کار ونه کړي، نو دی پخپله ور داخل شو تر څو مطمئن شي. بې شمېره مارانو شوفي کش کړل او ووژل شو. د
ځمکې لاندې خونه هم له مارانو ډکه وه. په همدې مهال د برېښنا فابریکه هم ونړېدل. ماران ټول برېښنا ووژل. دا بحران پای ته ورسېد. د پیښې وروسته کارکوونکو د صفایي کار پیل کړ. یوه سړي د اوبو له پایپ څخه اوبه څښلې. سوی تېرېده او غپل یې. سړي پروا ونه کړه او هغه یې وشړې. بیا یې د اوبو څښل پیل کړل. دا یو ورځنی